د کهانی شروعات د ساوث افریقي جنگل لکېږي. هلته د جنگل په منځ کې یو ګاډی د خپل دوست مارټن او دوه لوڼه نورا او هیلی سره یو ګاډي کې دندې پسو شوي وو او پته نشته چې کوم طاقت ته د ګاډي نیولې و نه پرېوته. هیلي ورسره ریډیو سره رابطه کوله او اچانک ناڅاپه د دوی په ګاډي باندې رڼا ولګي. هغه طرف په کتو باندې چې موږ ته پته ولګي یو څو کسان د ګاډي نه راکوشي ورسره ماشینان وي. ډېر په سمج کېدو باندې ډېر وخت ونه لګاو. هغه مخ د دوی طرف ته یو دوی ګاډي والا ډېر غونډاګان راشي. خپلو کسانو ته وایي تاسو دندې کېنئ خپله راوځي هغو سره خبرو کولو له بس ښکاري د ده یوه خبره نه اوري. دغلته ورغړي او د تلونه د بوتلو ولوي. دغلته یو دوی غټ خمغلتوب وکړي او ځان ته یو خطره پیدا کېږي او اوس یې هم انتظار کول. هغې په وجه نېټ پوره فیملي په دغه ګاډي کې پټ شوی وي. پارله یو وسیحه جوړه شي او مدد کول راشي. ښکاري چې څنګه د نېټ لونه بوتللې او دغه دی وښونه یو خطرناک شیر د بجلۍ په پړق شانې راوځي. یو داسې کار ورسره وکړي او یو ښکاري اوچت کړي او دغه وښو ته یې وردی. تفتیش ښکاري ونیریږي او ډېر زیات خوشحاله شي. ځکه چې تر اوسه پورې دغه شیر په تالاش کې و. هغه څنګه چې 2 ورځې مخکې د دې شروعات شوی او دغه ښکاریانو دغه د شیر یو غټه پالټي او منډه یو کې هغه ووژني. دغه ښکاریانو دغه منافع دپاره لای کوله. هغه څنګه چې دغه د شیرونو یو څو حصې به مارکیټونو ته وړل ډېره منافع به کوله. څه ښکاریان چې وژلي شیرونه یې ګاډي کې واچي او څو ښکاریان دغه ځای پاتې شي. ولای په ویشتلو کې دونه دغه د یو شیر پټ شوی و. هغې د نیولو لپاره لا دغه 2 ښکاریان ورته پاتې شي او چې دغه ټکلې ته خپل د دوست د چغو اوازونه ورته راشي. دغه ټکلې دغه خواله روان شي او هغه دوست یې دندې نه راوځي او د وینو ډک وي. ټکلې په سمج کېدو باندې وښونه لګي. دا پته ورته ولګي چې دا خطرناک شیر کړي. ټکله خپل بچ کېدو لپاره له دغه ځای نه روان شي. داسې جال کې پسو شي چې بیا ازادېږي هم نه او د هغه جاخاړو نه هغه شیر راوځي بار ته او یوه حمله پې وکړي او دغلته وله کار تمام کړي او دغې نه بعد دغه سین دغلته بدل شي. بله ورځ موږ ګورو چې نېټ خپل دواړو لوڼو سره ریکې د ساوث افریقي جنګل ته پر ټوارس منتې راغلي وي. دلته موږ مارټن د نېټ یو دوست مخکینی وینو. مارټن ته د جنګل کینګ ویلی کېږي. دغه جنګل د ښکاریانو نه بچ کوي. دغه دی به اوس ډوله پوره په جنګل کې چکر ورکوي. هر سفر په کولو باندې کافي چې ډېر ستړی شوي وو. د دې په وجه چې یوې شپې آرام کولو باندې دغه جنګل طرف ته دوی بیا روان شي. دغه لارې باندې د تلو باندې دوی ته یو عجیبه قسم جانوران په نظر کې راشي. هاتي جراف وغیره وغیره. په لارې کې مارټن دوی ته یو غټ سکول ښیي او دغه سکول چې د کلونو نه بند وي. په د دې نه بعد ټول په دغه ګاډي کې موجود وي. هیرونو علاقې ته ځان ورسوي. دغه د مارټن خپل بانجې سره میلو شي. مارټن ټولو ته وایي چې شیر تر هغې پورې حمله نشي کولی چې پورې هغه د خطره نه محسوس شوي. دغه نر شیر خپل په علاقه کې بل شیر موجودګي نه غواړي. دغلته یو بل ته ډېره خطره پرېوځي چې دغې نه بعد دغه مارټن دغه شیرونو طرف ته روان شي او دغه د شیرونو یو غټ مشر راشي او دغه مارټن له جوخته ونه غاړه ورکړي او دغه شیر مارټن ته دومره قریب ولیدی هغه داسې چې دغه شیر مارټن د بچپن نه ساتلی و او دغه شیرونه د بچو په شانې د سره مینه کوي. مارټن دغه شیر په پنج باندې یو غټ نشان وویني. مارټن ډایرکټ پوهېږي چې په دغه شیر باندې یو غټ ښکاریانو یو غټه حمله کړې ده او ټول په ګاډي کې کښېني او دغه د غوا کې یو کلي بیا طرف ته روان شي. هغه د کلیوالو نه د ښکاریانو څه پته ولګي او چې هغه کلي ته ورسي نو چې وګوري هغه کلي کې هېڅوک هم نه وي او ټول خلک اچانک غیب شوي وو. دغې په وجه دوی د واپس تلو فیصله وکړي او چې څنګه مارټن وګوري نو دته یو 2 ماشومانان په نظر کې راشي. دا بچو ته وایي تاسو ته غځې نه لرې لاړ شئ چې نېټ څنګه دندې وګوري هغه د کلي والا ټول دندې مړه پراته وي. مارټن چې د کلي حالات وګوري دې ته پته ولګي چې دا کارنامه یو شیر کړې ده او ټولو ته وایي چې ګاډي کې واپس کښېنئ ځکه چې دغه شیر آسپاس موجود هم کېدی شي او په ګاډي کې کښېني واپس روان شي. په لاره کې مارټن دغه ریډیو سره رابطه باندې ډېر کوشش کوي او خو ډېر سفر کولو په وجه او دغې په وجه ریډیو سره رابطه نه کېږي او دغه د کلي په لارې باندې دغه د کلي یو کس ډېر په بد حالت کې مینو شي او دغه کس ورته وایي هغه شیر زموږ ټول ملګري خوړلی دي. دغه جاخاړو نه مارټن ته آواز راشي. د سره په لاس کې ماشین وي او دی روان شي. دی نېټ ته وایي ته ماشومانان سره ودرېږه او پخپله هغه طرف ته روان شي. مارټن ډېر هوښیارۍ سره ښه روان وي. یو تالاب ته ځان اخر ورسوي. په دغه ځای کې هغه شیر شاته نه پې حمله وکړي. هغه د ډز اواز هغه دغه د نېټ وګونو ته راورسي. مارټن د بچ کېدو دپاره دغه نېټ ورپسې روان شي او په دغه ټیم کې یو جانور ډېر تیزۍ سره د ده طرف ته روان
شي دغه نټ ډیر تیزی سره خپل ګاډي طرف ته روان شو بالکل پسې موخي منی خپل ګاډي ته دندې وخیږي او دا بل یو جانور نه و او دا خطرناک شیر او دغه شیر د ګاډي له پاسه وخیږي او پکې ته د تلو کوشش کوي او دغه پیر جال په وجه او دغه شیر دغه شیشه نشي ماتولی ته یری او دغه د خوف تلاسه دغه یوې شیشې من د دو نظر نه پریوتې دغه شیشه اوس هم کولا وده هغه شیر او دغه شیشې طرف نه دندې کوشش کوي نټس په طریقې منی ودروي او دغه هلی د ګاډي وتښتوي دغه ګاډي لګلې راشي او ونی سره ډېر بر ټکراو شي او د خوش قسمتای نه او د څومره کسان وي د خاص نقصان هم درشي او نټ دوباره دغه د ګاډي سٹارټولو کوشش کوي او لګېدلو په وجه او دغه ګاډي خراب شوی وي او ریډیو هم لري پوره سیګنل نشو رسولای او نټ ته دغه ریډیو منی ناڅاپه د منی आवाज ولګي ارټن ورته وی چې هم شیر جان نیوا حمله کړې و هغه سره ډېر زیات زخمی شوی او دغه نټ پګي ډاکټر هم وي د دې په وجه د مارټن ته ویتیو چاکو ګرم کا په دغه ځمنه کې هغه سربستا وینه وتريږي چاکو چې څنګه ګرم شي مارټن هغه په دغه خوځې منه کېږي هر په وجه ډېر زیات چغې شروع دغه आवाज نټ په کار کې ناس وی هغه هم ووري بس نټ پوه شي چې دغه د مارټن آس پاس موجود دی ترې په وجه یو ماشين نه واخلي او د ګاډي لپاسو خېږي مارټن ورسره ګوري هغه ته مارټن په نظر کې رانه شي مارټن ورته وی چې زه یو ټاور سره خوای کې ناسیم هلي دغه ټاور وګوري او یوازې د مارټن مدد کولو لاړ شي حالانکه نټ حویلې ساروي دا قضیه کې هغه شیر واپس راشي غټ چلانګ ولګوي او دغه نټ لکه تر ورځوي څنګه دغه شیر نټ له خړلو ولاو دا ټیم کې نټ د ګاډي لاندې لاړ شي دغه شیر هم د ګاډي لاندې تلو کوشش کوي او د سر هرې پیړه کې نخلي او فائدې نه موخه اوچته کی نور دغه کړکۍ نه په خېټه ولا بیوشه انجکشن ولګوي ایسره شیر دغه زینو تختی هلی مارټل نزان ورسوي صحیح سلامت ها ګاډي تراولي ارټن ډېر زخمی شوی وي او نټ ولا علاج کوي ایسره مارټن ډېر ټیم د پاره لا بیوشه شي په هوش راتلو سره چې شپشي وي ارټن ورته وی چې شیر 10 چرته هم نشي کولای او شکاریانو بعد د سوق نشو کوجلې وي د دې بدله کې چې دغه شیر ډېر زیات غوسوي او دو خبري اترې کوي چې شاته نه دوه من دغه ریکارو اوازونه ولګي هغه شکاریان نشي د کہانی پښتانه کې ماته استویلی وس نټ شکاریان نه دغه د مدد واړي او شکاریان د یو خبره نوري کاز د هغه یو خطرناک شیر راشي د یو شکاری ځان سره دغه ته وسی اکه شکاریان هغه د شیر نیولو د پارلو پسې لاړ شي په دغه ځای کې نټ یو د شکاریانو گاډي دغه زینه دی وتلو کوشش کوي او په دغه گاډي کې چابي نه وي نټ لا یاد شي دا گاډي پیلې شټ ولا کاستا گاډي چلاو دغه دغه چابي رولو فیصله وکي دغه شکاریانو لاشونو منته روان و دغه نټ دغه شیر خواله ځان راورسوي او په دغه ځای کې دغه د ریډو منیکال لشي او دغه شیر چې څنګه ویني او دغه نټ یو ونه ته بروخیږي او دغه یو مصیبت ختم شوی نه وي هغه د نټ په لاس باندې یو مار راشي ډېر خپل همت کوي هغه مار ونیسي او د شیر لپاسه ورځوي دغه د شیر ویریږي او دغه زینو تختی او د دینه بعد دغه نټ په دغه وبو کې ورسره روان وي او هغه شیر چې بیا دغه خواله راشي څنګه شیر په نټ باندې نظر لګي او دغه د نټ لونه چې د ګاډي ارند دباو کې دې سره د شیر ذهن بدل شي څنګه دغه د ګاډي आवाज ووري دغه شیر د دوه طرف ته روان شي او هغه شکاری ورته میلو شي او نټ دغه چابي راوخلي او خپل ګاډي طرف ته روان شي دغه شیر چې ګاډي आवाज څنګه ووري دغه د دوه خوا ته راورسي اټن خپل دوه لونو لا تسلی ورکوي دا ورته وی چې دغه سترګو ته وګوره په دغه ټیم کې کوم شیشه چې ماته شي په هغه کې شیر دندې کوشش کوي چې دې سره د ګاډي وزن ټول مخ کې طرف ته لاړ شي مارټن خپل دوه لونو ته وی چې تاسو د ګاډي نه بار ته وځئ ته هو اتلو سره دا ګاډي لاړ شي لاندې ولګي او مارټن په ګډیر زیات زخمی شي او هغه شیر اوس هم دغه دوه پسې لګیدل او مارټن پوه شي چې اوس خو زم بچ کېدل ناممکن دي دغه لایټر سره پېټرول ته ور ولګوي دغه ځدواله اوس وځي مارټن په دغه د وفات شي ډېر زیات لري ولاوي او خپل دوست ګوري چې اب ورګس وځي او دا وخت افسوس ویلو ولا نو حاضر غونې د هلي په پاندای باندې یو کپړه ولګوي دغه درې واړه د شکاریانو په غاړه کې کینی او دغه زین روان شي اوس رڼا شي وي هم او دغه درې واړه هغه د شیرونو زیات ځان راورسوي په دغه زیات مارټن دو راويشتیو او د هلي طبيعت چې ډېر زیات خراب شوی وي او دغه کنټ د هغه یو سکول طرف ته روانه کی دغه سکول دوه مخ کې کتلې او دغه کنټ دا یو په ټیبل باندې واچوي او د دې پټای شروع کی او چې دې سره هلي تړر سکون ملو شي دغه کنټ بار مدد کولو نه یو هدا فیصله وکي او دغه تپری دندې او په خپل بار ته روان شي یک د تلو سره هغه شیر تل دراور شي او دغه شیر هغه د ګاډي په ډزولو باندې بچي وي او د دوی د ګاډي معلومات کولو او تو په شاته نه دغه ترایشي ټول جنګي چې شیر ګوري دغه چې شروع کی دغه نت د دوه आवाज ووري اوس د سره یو ماشين وي او دغه شیر په راشي او د به مخې منه وسغلوي دغه نه بعد دغه نت دغه ټول جنګي په یو کمره کې بند کی هغه د شیر انتظار کوي دغه شیر هغه پور بنو درېږي او چې سو پوری دغه درې واړې هډلې نه
دا دریوار یو زیوی نو د دو مرګ پکا دی. اوس سوچ کوي او نیټ بار راوځي. د شیر دهان خپل ځان طرف ته راوړوي. نیټ دغه شیر دغه رسکون دلري د شیرون طرف ته راولي. د پلان دغه چې دغه شیر به د نور شیرونه دی وخري. څنګه مارټن ورته سٹارټینګ نه ویلیو. یو شیر د بل شیر د غیر موجودګۍ کې خپل په علاقه کې خو نه واړي. دغه نه بعد دغه نیټ دغه شیر سره جنگ شروع کی. دغه شیر دغه نیټ لا ډیر بد زخمی کی. خپل په علاقه کې دغه د دویم شیر جنگ جګړه چې وګوري او دغه شیرونو لا ډیر غوسه راشي. کله دغه شیر دغه نیټ لوجني. دغه دواړه شیرونه او دغه شیر سره په جنگ شي. نیټ تی پارلا دغه نظاره س فلم نه کم نه او دواړه شیرونه یو ځای دغه یو شیر لا اووي. نیټ په دغه موجودګۍ کې او دغه ځای کې بیو شي. نیټ چې کله سرګي کولاو کې د هسپتال په بیډ باندې موجود وي. د لونا صحیح سلامت او د سره دغه ځای کې موجود وي او دې سره دغه کہانی په دغه ځای کې ختم شي. دوستانو که دا ویډیو په تاسو باندې خلک لیدلی وي دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ.